میدان وردګ چې د میوو په ځانګړي ډول د مڼو په ولایت مشهور دی. په دې وروستیو کې بزګرانو د ګیلاسو کرکیلې ته مخه کړې چې د ښکلي رنګ او خوند په درلودلو سره یې د ډېری دسترخوانونو او محفلونو ښکلا څو چنده کړې او ډېری هیوادوال یې مینهوال دي. بزګران وایي ګیلاس د ښکلي رنګ او خوند ترڅنګ ښه بازار هم لري. نسبت له مڼې نه، له شفتالو نه یا له نورو میوه‌جاتو نه دې حاصلات هم ښه دي، په قیمت کې هم ښه دي او له نورو نه بهتروالی خو په دې کې ده چې یو خو وخت رسیږي او بل پروشاتو کې بهتر دي له نورو میوو نه، لکه مڼه او شفتالو الو یا نورې داسې میوې دونه پروشات نه دي لکه څنګه چې ګیلاس لري. ماشاءالله یو څو کاله مخکې بیخي بهترینه قیمتونه وه، خو دغه 2-3 کاله کېږي دغه د لارو په حساب باندې قیمتونه لږ هغه سوي دي، راکوز سوي دي. مخکې 1800 2000 تر 2200 پورې موږ خرڅوله، خو دغه 2-3 کاله خو سږ کال نظر نورو کالو ته سږ کال بیا ښه دي، خو په روز کال یو بل کال بیخي قیمتونه خرابه وه چې چون لارې خرابه وې، د لارو په حساب باندې ډېرې قیمتونه ټیټ راغلي. د یاد ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي میدان وردګ ولایت کې په زیاته کچه د ګیلاسو باغونه شته چې روان کال به شاوخوا 1980 ټنه حاصلات ترې ترلاسه کړي. سږ کال میدان وردګ ولایت کې تقریبا 215 هکتاره ځمکه باندې ګیلاس کرل شوي چې د اټکل مخې به 1980 تر 1980 ټنه حاصلات ترلاسه شي او ټوله کې بزګرانو خوشحاله دي د ګیلاس ته چې دا یو بدیل کښت دی د نورو میوه‌جاتو په نسبت او خوشحاله دي تر څو مثال دوی به ګیلاس وکړي او هغه پروشات مثال په مناسب اندازه بازارونو کې خرڅلاو ته وړاندې شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو روزنې لپاره په بېلابېلو وختونو کې د سیمینارونو په لار اچول د دې لامل شوي چې د حاصلاتو په زیاتوالي کې مثبت بدلون راشي.